د هلمند ولایت پوهنې ریاست په انګړ کې سکتوري غونډه ترسره شوه چې د دې ولایت د یو شمېر ریاستونو او همکاره مؤسساتو استازو پکې برخه اخیستې وه. د دغه سکتوري غونډې په ترڅ کې د هلمند پوهنې ریاست د نظارت او ارزیابۍ عمومي مدیر مفتي عبدالله فضلي ویل شل بابا نوي ښوونځي د یونیسف په مالي همکارۍ د دغه ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې د جوړېدو په حال کې دي چې 15,000 زده کوونکي به ترې برخمن شي. همداراز نوموړي زیاته کړه چې د 1300 محلي ټولګیو تشکیل یې رسمي کړی دی. همدا ډول موږ اتیا تنه انکشافي مسلکي مدرسین بستونه د تعلیمات اسلامي اړوند نوي مقرر کړي دي چې هغه د مدارسو د نصاب او د مدارسو د استادانو د هغو څخه څارنه کوي پر وخت باندې او دغه مشکلات ته رسیدګي کوي. بلخه بیا د دې ولایت د نادعلي او نوي ولسوالۍ اوسیدونکی ضلحاق عبدالله د زده کړو د روان بهیر او فعالیتونو څخه خوښ بریښي او له پوهنې ریاست څخه غوښتنه کوي چې لا د زده کړو برخې ته پاملرنه زیاته کړي. اوس هم ډېر کوښښ یې کړی دی، ډېر مکاتب خپل پر برابر باندې برابر سم دي، استادان هم سم دي، شاګردان هم سم دي، استادان هم خپل پر وخت باندې راځي، شاګردان هم خپل پر وخت راځي. خو مطلب خبره دا ده چې شاګردان پخوا به 100 کسه وه په مکتب کې، اوس 1.5 کس ته رسېدلي، پخوا به 40 کسه وه، اوس 70 کس ته رسېدلي دي. غوښتنه مو د معارف څخه دغه دی چې نور هم دوی ته مکتبونه برابر کړي، استادانو ته برابر کړي. دا په داس حال کې دی چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال هلمند کې د نوو جذب شوو زده کوونکو شمېر زیات ښودل شوی و.